ښه راغلاست د تابع د مثالونو دوام درس ته. راځئ چې د تابع نور مثالونه او ستونزې هم حل کړو. ځکه څومره چې موږ تمرین کوو هغومره موږ د دې مفکورې په اړه ښه درک پیدا کولی شو. د یو نوي مثال څخه یې پیل کوو. موږ مخکې ولیدل چې یو تابع کیدی شي یوازې د الجبر له لحاظه تعریف شي. یا دا چې که عدد طاق وي هم دا تابع بدلون وکړي، که عدد جفت وي هم تابع بدلون وکړي. یعنې موږ کولی شو چې تابع د الجبر د یو فرمول یا هم د یوې معادلې له لارې معرفي کړو. په همدې ډول موږ کولی شو چې تابع د ګراف په شکل هم تعریف کړو. مثلا راځو یو ګراف رسمو. دلته افقي کرښه مو د ایکس محور دی او عمودي کرښه مو د اف ایکس محور دی. تاسې ممکن ووایئ چې دا د وای محور دی او دا هم سمه ده. خو فقط د تابع په صورت کې موږ د وای محور ته اف ایکس وایو. اوس دلته موږ تابع رسمو. د ایکس محور له مخې -15 څخه تر -15 پورې نقطې ټاکو او د اف ایکس په محور کې هم په همدې ډول. نو اوس راځو ځینې نقطې د تابع د تعریف لپاره مثلا د مثال په توګه راخلو. که لومړی مثلا وي چې ایکس مساوي دی د -15 سره، نو اف ایکس به مساوي وي د -2 سره. بله نقطه مثلا ټاکو چې ایکس مساوي دی د 0 سره، نو اف 0 به مساوي وي د 0 سره. کله چې ایکس مساوي وي د 1 سره، اف 1 مساوي دی د -1 سره. دا ټول یوازې د تابع تعریف دی. یعنې موږ دلته غواړو چې د ګراف د مخې د تابع تعریف وکړو، ځکه چې مخکې مو هم وویل چې که چیرې د ریاضي له مخې یعنې د الجبر د فرمول له مخې تابع تعریفېدی شي، په همدې ډول د یو ګراف د لارې هم کیدی شي. نو دا ګراف تاسو ته ښیي چې کله تاسې کوم عدد په ایکس کې ځای پر ځای کړئ اف ایکس سره څه کیږي. اوس شاید تاسو ته دا پوښتنه وي چې دا شمېرې له کومه راغلې. ما مخکې هم وویل چې دا شمېرې زه په خپله ټاکم، ځکه غواړم چې یو تابع د ګراف له لارې تعریف کړو، نه د فرمول له لارې. په ریاضیاتو کې تابع یوازې د فرمول له لارې نه تعریفېږي. 3 لارې لري. په فرمول کې چې الجبریک رول لري، په جدول کې او همدارنګه په ګراف کې چې دا یې مثال دی. په دې ویډیو کې موږ دا غواړو چې وښیو چې تابع کولی شي یوازې د ګراف په رسمولو هم تعریف کړو. نو د دې ویان له مخې داسې ویلی شو چې کله مثلا یو تابع مو داسې ده چې ایکس مو -15 شي، نو تابع به اف ایکس په 2 شي. که ایکس مو 0 شي نو اف ایکس به هم 0 وي. او کله چې ایکس 1 شي نو تابع غواړم چې اف ایکس مساوي وي د -1 سره. یعنې دا کوم د ثابت قانون له مخې نه راځي. دا یوازې د هغه خپلې ټاکلې نقطې له مخې راځي چې پکې تابع تعریفېږي. اوس د دې څخه مهم ټکی چې موږ لاسته راوړو هغه دا دی چې تابع یوازې فرمول نه غواړي. هر کله چې د ایکس لپاره یو اف ایکس ټاکي نو دا هم یوه تابع شوه. نو که چیرې داسې درک دې کړی وي چې تابع هیڅ اصل یا رول یا قانون نه لري، ګراف خپله هم د تابع تعریف دی، نو ته سم یې. اوس راځو ځینې نورو د تابع مثالونو ته. جی ایکس مساوي دی د اف ایکس په توان د 2 منفي اف ایکس سره، او دوهم تابع د اچ ایکس مساوي کیږي د 3 منفي ایکس سره. اوس دلته له موږ څخه دا غواړي چې موږ اچ جی منفي 1 پیدا کړو. د دې د پیدا کولو لپاره موږ باید لومړی جی منفي 1 پیدا کړو، ځکه چې موږ په تېره ویډیو کې هم وویل چې له هغه تابع حلولو څخه شروع کوو چې هغه تر ټولو دننه وي، او بیا د هغې تابع لاسته راغلی قیمت موږ په د باندنۍ تابع کې اچوو. نو دلته لومړی موږ باید جی منفي 1 پیدا کړو. نو د جی ایکس په فرمول یا معادله کې موږ د -1 عدد د ټولو ایکسونو پر ځای په ځای کوو. نو جی منفي 1 مو مساوي کیږي د اف ضرب د -1 په توان د 2 منفي اف ضرب د -1. اوس باید اف منفي 1 پیدا کړو تر څو چې موږ جی منفي 1 پیدا کړو.
نو اف منفي یو زموږ د تابع له مخې چې موږ مخکې ویلي وو د منفي یو سره برابر دی. خو ځکه چې دلته په لومړي کې موږ منفي یو په توان د 2 لرو نو دا یو په توان د 2 کېږي چې دا مساوي کېږي د 0 سره، ځکه چې یو په توان د 2 منفي یو مساوي کېږي د 0 سره. اوس h g منفي یو پیدا کوو چې h g منفي یو ځکه چې g منفي یو مو مساوي دی د 0 سره نو h 0 مساوي کېږي د 3 منفي 0 څخه او 3 منفي 0 مو هم مساوي دی د 3 سره. اوس راځو یو بل مثال ته. بل مثال مو دی چې gx مساوي کېږي د fx په توان د 2 جمع fx جمع 2 سره. نو اوس پوښتنه دا ده چې g منفي 2 څو کېږي؟ لومړی د g منفي 2 څخه موږ چې څه ترلاسه کوو هغه دا دی چې په دې پوهیږو چې موږ باید په gx معادله یا فرمول کې د هر x په ځای منفي 2 ځای پر ځای کړو ځکه چې x مو مساوي دی د منفي 2 سره. نو g منفي 2 مساوي کېږي د f ضرب د منفي 2 په توان د 2 جمع f ضرب د منفي 2 جمع 2 سره. اوس دلته باید موږ f منفي 2 او f 4 وګورو. f منفي 2 مو مساوي کېږي د 0 سره او f 4 مو مساوي کېږي د 2 سره. اوس ښایي تاسې دا ووایئ چې دغه قیمتونه یا دغه څنګه f منفي 2 او f منفي 4 مساوي دی د 2 سره دا مو د کوم ځایه کړل؟ دا موږ د ګراف څخه ترلاسه کوو ځکه چې په ګراف کې مو رسم کړي وو چې کله x مساوي وي د منفي 2 سره نو y به مساوي وي د 0 سره. نو څنګه چې داسې لیکل کېږي چې f منفي 2 مساوي کېږي د 0 سره ځکه چې x مو منفي 2 شو نو د y محور د تقاطع نقطه به 0 وي. په همدې ډول f 4 څنګه 2 شوه؟ دا په ګراف کې دا هم ښودل شوي دي چې x کله 4 وي نو د تابع نقطه به 2 وي. نو اوس g منفي 2 ترلاسه کوو چې g منفي 2 مساوي کېږي د 2 جمع 0 جمع 2 سره ځکه چې 2 مو د f 4 څخه ترلاسه کړل چې f 4 مو مساوي و د 2 سره f منفي 2 مو مساوي و د 0 سره او په همدې ډول 2 مو په خپله د gx څخه درلود نو دا g منفي 2 مساوي کېږي د 4 سره. په همدې ډول که چیرې تاسې نور تمرینونه هم ترسره کړئ نو تاسې به په تابع حلولو کې ښه مهارت ترلاسه کړئ.